سلامونه ملګرو، الله دې وکړي چې ټول به روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوي ویډیو او د یو نوي موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، نن در سره یو ډېر ښه خبر شریکوم او هغه دی د تنخواګانو په اړه باندې. د فرانسې دولت اعلان کړی دی چې د 1 اګست نه به دوی په تنخواګانو کې اضافه کوي. دلته د قیمتۍ ته په کتو باندې د فرانسې دولت دا فیصله کړې ده چې د 1 اګست نه به دوی په تنخواګانو کې په اتوماتیک ډول باندې اضافه کوي. سمیک کونتخات څرنګه چې تاسو پیژنئ، یا بنیادي هغه مینیمم ویج ورته په انګلیسي کې وایي، یا کم سے کم تنخوا چې کوم ده دلته په فرانسه کې هغه مخکې 1302 یورو وه، اوس دغه دوی زیاته کړه، 2% دوی اضافه کې راوستله، دا اوس 1309 شوه. یا په نورو لکه ساعتونو په لحاظ باندې پخوا یو ساعت چې کوم و هغه 8.55 اوس دا 8.8 ته ورسېدو. دا د فرانسې قانون لاندې هغه مینیمم ویج ورته ویل کېږي، یا سمیک مطلب چې کم سے کم تنخوا دغه دا په فرانسه کې دلته د دې نه نور اضافه هم کېدلی شي. په دغه کې دوی اضافه راوستلې، 2% چې کوم د دوی تنخواګانې زیاتې کړي دي او دغه جوړیږي. پخوا چې کوم دا 1302 جوړېدلې، اوس دا 1309 جوړیږي. نو دغه اضافه راغلی او دا د 1 اګست نه په اتوماتیک ډول باندې دغه اضافه راغلی ده. که چېرې کوم ملګري ته دغومره تنخوا نه ورکولی کېږي، یا دغه نوي چې کوم قانون دی اول د اود نه چې کوم راځي، که دې مطابق نه ورکولی کېږي، نو تاسو خپل پاتخون سره خبره کولی شئ. اول خو دا په اتوماتیک ډول باندې دغه تنخواګانې چې کوم دي هغه زیاتې شوي دي. دا کومه تنخوا چې ما یاده کړه دا سمیک کونتخواله دپاره، یعنی کم سے کم تنخوا دومره ده، دې نه چې چار زیاته وي په هغې کې هم اضافه راغلی ده. د هغه څومره تنخوا چې کوم دی هغې کې 2% اضافه والی راغلی دی. نو دا خو به انشاءالله په راتلونکي میاشت کې چې کله تاسو تنخوا اخلئ، دا په اتوماتیک ډول باندې ستاسو تنخواګانې زیاتې شي. او که چیرې داسې ونه شي، نو تاسو خپل پاتخون سره، خپل چې کوم د کار مالک دغه سره خبره کولی شئ تر څو تاسو خپل پوره حق ترې واخلئ. نو دغه یو د 1 اګست نه چې کوم دی دغه تنخواګانې چې کوم دي دې کې زیاتوالی راغلی، اضافه والی راغلی دی. سمیک کونتخوا به بعضې ملګري پیژني یا بعضې به نه پیژني. سمیک مطلب دی چې هغه په انګلیسي کې موږ وایي مینیمم ویج، یا کم سے کم تنخوا. دا په فرانسه کې چې کوم دا 1302 د 1 اګست نه بعد چې کوم دی دا به 1309 شي، یعنی 2% دې کې اضافه والی راغلی دی. په ساعت باندې پخوا دلته کم سے کم تنخوا چې کوم هغه په یو ساعت باندې هغه 8.55 وه، دا اوس وختله 8.8 ته. نو د دې مطابق به انشاءالله ستاسو راتلونکي تنخوا چې کوم دی هغه به دې مطابق اضافه کېږي. نو مننه ملګرو، که تاسو کومه پوښتنه لرئ خپلې پوښتنې تاسو په کمنټس کې پرېښودلی شئ. په راتلونکي کې به زه خامخا ستاسو د پوښتنې په اړه باندې ویډیو جوړوم او تاسو معلومات درکوم. مننه.